که 30 کلنۍ ته رسېدلی په دغو خبرو باید خامخا پوه شې. لومړی دا چې نور د رازونو له چا سره مه شریکوه. هېڅوک ستا د راز ساتلو مسؤلیت نه لري او نه هم مجبور دي. دوهم داسې ژوند وکړه چې د میاشتې په اخر کې بې پیسو نه شې. مطلب مجبوري بد شی دی. هغه تنخواه چې ته د میاشتې په لومړي سر کې اخلې سپما وکړه. او دریم دا چې د هېچا د خبرو پروا مه کوه. د خلکو خبرې باید ستا د ژوند د تنګون او عذاب سبب نشي. د خلکو په خبرو پسې باید ونه ګرځې. څلورم دا چې نور باید پوه شي چې ته له ژونده څه غواړې، هدف ولرې. بې هدفه ژوند هیڅ معنا نه لري. او پنځم دا چې بد خبرونه دې باید پښې ونه لړزوي. په ژوند کې بد خبرونه راځي خو ته باید د بدو خبرو له وجې له خپل ژوند زندګي څخه ناهیلی نه شې. او شپږم دا چې باید پوه شي چې نور د ضایع کولو لپاره هیڅ وخت نه لري. په الله العب باندې باید نور وخت تیر نه کړي. اووم دا چې نور په هر څه خپل انرژي هم مه ضایع کوه، ځکه ستا انرژي ډیره د قدر وړ ده. د خپل انرژي قدر وکړه او اهمیت یې وپېژنه. اتم نور له هیچا سره بحث مه کوه او په دې پوه شه چې هر څوک د بحث کولو وړتیا نه لري. مشخص خلکو سره په مشخصو موضوع مشخص بحث وکړه. او نهم دا چې اهداف دې باید کاملا مشخص وي، واضح وي. ته باید یو ځانګړي پلان له مخې نور ژوند مخته ویسې او د خپل پلان لپاره روزمره کار وکړې، هڅې وکړې. او لسم دا چې خپل رښتیني دوستان باید وپېژنې. د ژوند یوه اهمه برخه د دوستان دي. که د دوستانو په پېژندلو کې غلطي وکړې او په بل ځای باور وکړې، بې ځایه ځای باور وکړې، نو ملا به دې ماته شي. وروستۍ خبره بیا تکراروم، خپل رښتیني دوستان وپېژنه او په قط له هغوی سره واوسه. په هیچ چا له حده زیات اعتبار مه کوه.